ډاکټر محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خلک حیران کړل. د افغانستان د راتلونکي په اړه نوې خبرې. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نومونه یو ځل بیا د سیاسي بحثونو په مرکز کې راغلي دي. په وروستیو ورځو کې دواړو مشرانو د دریځونو په اړه پراخې خبرې روانې دي چې د افغانانو ترمنځ ځانګړې پاملرنه راجلب کړې ده. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. سیاسي شنونکي وایي سره لدی چې اشرف غني او ملا یعقوب په بیلابیلو دورو او شرایطو کې راڅرګند شوي، خو د افغانستان د ثبات، اقتصادي پرمختګ او ملي یووالي موضوع د ټولو افغانانو ګډه اړتیا ده. همدا موضوع ده چې د خلکو ترمنځ د دې دواړو نومونه بیا مطرح کوي. د کارپوهانو په باور افغانستان نن داسې تګلارې ته اړتیا لري چې پکې ملي ګټې، اقتصاد، ودې، تعلیم او د ولس هوساینه لومړیتوب ولري. هر هغه غږ چې د سولې، ثبات او آبادۍ پرمختګ ولري د خلکو له هرکري سره مخ کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې موضوع په اړه ګڼ غبرګونونه لیدل شوي دي. ډېری افغانان هیله څرګندوي چې د هېواد ټول سیاسي او ملي شخصیتونه به د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره د تفاهم او همکارۍ لاره خپله کړي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د دې خاورې سوکالي هغه وخت تضمینېدای شي چې ملي ګټې د هر ډول اختلافاتو څخه پورته وګڼل شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.